د عرب په ختیځ کې د راڅرګند شوو پیښو په مرحله کې د سلجوقیانو د ظهور هغو سیمو په سیاسي بدلونونو ژور اغیز وکړ. کومې سیمې چې له یوه لوري عباسي خلفاو په خپل قلمرو کې راوستلې وې او له بل پلو د شیګانو فاطمي خلافت د خپل ځان اړخ ته راکشولې. په دې حالاتو کې سلجوقیانو د یوې ډېرې لویې ترکیې امپراتورۍ بنسټ کښېښود. نوموړې امپراتورۍ په 5مې هجري پیړۍ چې د 11مې میلادي پیړۍ سره سمون خوري منځته راغله. دا امپراتوري له خراسان، ماورالنهر، عراق، ایران، د شام ښارونه او د اسیا له 2 ښارونو څخه جوړه وه. په لومړیو کې دې امپراتورۍ د اوسېدلو ځای د ایران ښار و چې بیا وروسته په عراق کې د بغداد ښار ته یوړل سوه. په دې دوره کې خراسان، ماورالنهر، شام او په کوچني اسیا کې روم او یو شمېر نور واړه واړه سلجوقي دولتونه منځته راغلل چې دا ټول دولتونه په عراق او عراق کې د سلجوقي امپراتورۍ تابع وه. سلجوقیانو په بغداد کې د عباسي خلافت او د هغوی له مذهب اهل سنت والاجماع سره ښه مرسته وکړه. دا امپراتوري له یوه اړخه په ایران او عراق کې د بویه یعنې البویه او له بل لوري په شام او مصر کې د عبیدي یعنې فاطمي نفوذو ترمنځ ژور زیوال ته نږدې سوې وه. سلجوقیانو بویه اقتدار ته د پای ټکی کښېښود او د عبیدي خلافت په وړاندې کلک ودرېدل. سلجوقي سردار طغرل بیګ په 447 هجري کال کې د بغداد د ننه بویي بچاهي د تل لپاره له منځه یوړه. ټول شورشونه یې کابو کړل. د مسجدونو په دروازو د صحابه کرامو رضی الله عنهم په شان باندې لیکل سوي ناوړه او کستخانه لیکنې یې ټولې ړنګې کړلې. او د رافضیانو شیخ ابو عبدالله جلابي په رافضیت کې د زیات حد او زیاتې مبالغې کولو له امله وواژه. بویي شاهي نفوذ په بغداد او عباسي خلافت کې خپور سوي وه. کله چې سلجوقیانو بویي امپراتوري له منځه یوړه او سلطان طغرل بیګ د عباسي دولت پلازمین ته ورننوت، نو خلیفه قایم به امرالله د هغه تود هرکلی وکړ. قیمتي جامې یې ورته ډالۍ کړې، له ځانه سره یې کښېنوه او په معززو لقبونو سره یې ونازوه. چې په دې لقبونو کې یو لقب سلطان رکن الدین طغرل بیګ دی. له دې پرته عباسي خلیفه حکم صادر کړ چې سلطان طغرل بیګ نوم دې په سکو ولیکل سي، د بغداد په مسجدونو کې د ده په نوم خطبه ولوستل سي او د ده په حق کې د جمعې په لمونځونو او داسې نور لمونځونو کې دعاوې وسي. د خلیفه د مهربانۍ له امله سلجوقیانو ته په ټول اسلامي نړۍ کې عزت ور په برخه سو او هغوی په بغداد کې د بویانو په ځای د سرو او سپینو څښتنان سول. عباسي خلیفه به د ده سره هره مشوره د قدر له امله منل او د هغوی به یې ډېر قدر کاوه. طغرل بیګ ډېر قوي شخصیت درلود، ډېر ذهین، شجاع، دینداره او عدل خپرونکی و. د نیکو خویونو له امله یې پلویان ورځ په ورځ ډېرېدل. ډېر قوي لښکر یې درلود. طغرل بیګ به هڅه کول تر څو ټول سلجوقي ترکان متحد سي او د دین په خپرولو کې بشپړه برخه واخلي. خلیفه قایم به امرالله له سلجوقي امپراتورۍ سره د اړیکو د قوي کولو له امله د طغرل بیګ د مشر ورور جعفر بیګ له لور سره واده وکړ. دا واده په 448 هجري کال یعنې 1050 میلادي کال سره سمون خوري او په 1022 میلادي کال کې د طغرل بیګ واده د قایم به امرالله له لور سره وسو. خو له دې وروسته طغرل بیګ ډېر وخت ژوند ونه کړ. د 454 هجري کال د روژې د میاشتې په 8مه چې د 1022 میلادي کال سره سمون خوري یعنې له واده یوه میاشت وروسته وفات سو. په دې وخت کې طغرل بیګ عمر 80 کاله و. طغرل بیګ د خپل مرګ د مخه په خراسان، ایران او د عراق په شمال لویدیځو سیمو کې په خپلو لاسونو د سلجوقي اقتدار او بریا چاره بشپړه کړې وه. له ده څخه وروسته د ده وراره سلطان محمد الفرسلان د ده ځایناستي وټاکل سو.